اے مومنانو، کوم مالونه چې تاسې ګټلي دي او کوم شیان چې موږ ستاسې لپاره له ځمکې څخه رایستلي دي، د هغو ډېره غوره برخه د خدای په لاره کې ولګوئ. داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډېر ناکاره شي د ورکولو کوښښ وکړئ. په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسې ته درکړي، نو تاسې به هیڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ، مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو څخه کار واخلئ. تاسې باید په دې پوه شئ چې الله بې نیازه دی او د ډېرو غوره ستاینو څښتن دی. شیطان تاسې له بېوزلۍ څخه ویروي او شرمناک چلند غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله خپلې ورکړې او پیرزوینې ته تاسې هیلهمن کوي. الله د ډېر پراخ لاس خاوند او پوه دی.